د نن ورځې زیات مهم او د خبرونو غورچاڼ واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. امرالله صالح د عبدالله وروستیو خبرو ته په غبرګون کې ویلي دي چې ته خبر یې که نه ټیم دې بل کار نه لري. له سهاره تر بېګا قومي او سمتي نفاق ته لمن وهي او تر څنګ یې نه په افغانیت باور لري او نه په ملي یووالی. نواز شریف د پاکستان پخوانی لومړی وزیر او د مسلم لیگ مشر نواز شریف نن د درملنې لپاره لندن ته روانیږي. نوموړی چې د فساد په تور بندي و په زندان کې د سختې ناروغۍ سره مخ شو چې وروسته محکمې د هغه د بند موده وځنډوله. امنیت شورا وروسته له هغه چې یو شمېر رسنیو د حکومت له پلاوي سره د طالب استازو د لیدنې خبر ورکړ، امنیت شورا یې په غبرګون کې یاد خبرونه بې بنسټه بللي او له طالبانو سره یې ناسته رد کړې ده. عبدالله د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د باطلو رایو تر مشخصولو مخکې د هر محل د رایو تصفیه کول بهیر پیل شوی چې دا یو غیر قانوني اقدام دی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید قانون ماتونې ته د پای ټکی کېږدي. ټاکنو کمیسیون د دې سربیره چې درې ټاکنیزو ډلو او د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو شورا د رایو د بیا شمېرنې له بهیر سره پریکون وکړ او د ځینو نورو ټاکنیزو ډلو د رایو بیا شمېرنې له طریقې سره مخالفت دی. خو د ټاکنو کمیسیون بیا هم په کابل کې د رایو بیا شمېرنې بهیر پیل کړی او وایي چې دا بهیر به سبا په ټول هیواد کې پیل شي. سیګار افغان ځواکونه له نشهیي توکو سره د مبارزې توان لري، خو په دې وروستیو 5 کلونو کې له نشهیي توکو سره مبارزه ټکنۍ شوې ده. کابل د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار اداره سیګار وایي چې د افغانستان حکومت د نشهیي توکو لوی قاچاق کوونکي نه نیسي. ټاکنو کمیسیون د ګډ حکومت اجرایه مشر عبدالله نن د لوی جرګې په تالار کې یوې احتجاجي ناستې ته د وینا پر مهال ویل د سولې فعالانو او کارپوهانو ته ګواښونه کول او هغوی ته ستونزې پیښول په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی او اړوند چارواکي باید له دا ډول کړنو لاس واخلي. اجرایه رئیس زیاته کړه چې څوک د حکومت مخالف وي دا په دې معنا نه ده چې هغوی د دې نظام مخالف دي. کرکټ بورډ د کرکټ بورډ له پاڼۍ په خپاره شوي خبر کې ویل شوي دي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوروي کمیټه چې مخکې 3 غړي درلودل اوس یې غړي 5 ته زیات شول او همداراز یو غړی بیا له غوروي کمیټې څخه هم لرې شوی دی. بیا هم د ټاکنو کمیسیون نن یکشنبه د وینا په خپرولو خبر ورکړی چې د رایو په بیا شمېرنه او پلټنې په خپلو ولایتي دفترونو کې پیل کړي او بهیر یې د نوماندانو د استازو او کورنیو بهرنیو ناظرینو او رسنیو لخوا څارل کیږي. مالیې وزارت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په عوایدو کې 11 میلیارد افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د مالیې وزارت د ګمرکات او عوایدو معین ولید تمیم نن کابل کې په خبري غونډه کې ویل سږ کال د مالی کال په 10 میاشتو کې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. مشرانو جرګه د مشرانو جرګې غړی پر محمدي اخلاقو سمبالتیا د ستونزو د حل لار بولي. وایي د ټاکنو پایلې باید پر خپل وخت اعلان شي ځکه چې د سولې خبرو لپاره باید منتخب او پیاوړی حکومت شتون ولري. عراق د روانو مظاهرو د پای ته رسولو لپاره د دغه هیواد د لومړي وزیر هڅو تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. نن په پلازمینه بغداد کې د یو شمېر نورو لاریون کوونکو د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه خپاره شوي دي. د عراق په نورو ښارونو کې هم د حکومت په خلاف سخت لاریونونه روان دي. مولانا فضل الرحمن پاکستانی حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام مذهبي ګوند په مشرۍ په اسلام آباد کې اپوزیسیون ګوندونو لاریونونه د 10مې ورځې لپاره هم روان دي چې پرون پکې یوه غونډه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د زوکړې ورځ لپاره ځانګړې شوې وه. پرون په دې مهمه او پراخه غونډه کې د جمعیت علماء ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نورو اپوزیسیونو ګوندونو په ګډون یو شمېر مخکښ دیني عالمانو په زرګونو خلکو ګډون کړی و. هرات د صنایعو او کانونو خونې چارواکي وایي په روان کال کې د هرات په صنعتي پارک کې 10 فابریکو په کار پیل کړی دی او د اړتیا وړ ډېر توکي دلته تولیدېږي.
درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.